الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. درود شریف وایست. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم کثیر. زه په اول قدم کې دلته ناس کم وزیران صاحبان او معینین یا والیان صاحبان یا نور مسؤولین او ټولو ناستو مجاهدینو حاضرینو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. د سلام څخه بعد زه دا خبره کوم چې دلته دا کم علماء کرام مسؤولین مجاهدین دلته راغلي دي، دا د څه مطلب دپاره؟ هغه اصلي مطلبي ټکی زه وایم چې په دې کې اصلي مطلبي ټکی څه دی؟ یو خو دا دی چې دا تعارفي غونډه ده. تعارف د بعضې اشخاصو هغه داسې دی چې بیخي و تعارف ته ضرورت نسته، ځکه ډېر مشهوره دي. اصلي مطلبي ټکی په دا راجمع کېدو کې د مسؤلینو مجاهدینو علماو اصلي مطلبي ټکی دا دی چې موږ دلته راغلي یو او الله جل جلاله د جرګې په شکل راغلي یو. څنګه راغلیو؟ یا الله دغه کم مسؤول چې و چې په هغه ځای کې و کم خدمتونه یې کړي دي، یا الله هغه خدمتونه ته ځنې قبول که، او احیانا که چیرې کمې کمزورۍ ځنې سوي یا الله هغه ورته معاف که، او دلته چې کم نوی مسؤلیت ورسپارل کیږي یا الله د دغه توفیق ورکړه. اصلي مطلبي ټکی دلته د دغه مجلس د دغه غونډې چې دا راجمع سوي دي اصلي مطلب یې دغه دی چې موږ تاسې د زړه په اخلاص باندې و الله جل جلاله ته دلته دعا وکړو دغه مسؤول ته چې دغه کم مسؤلیتونه یې کړي دي هغه ځنې قبول کړي، او دلته چې کم مسؤلیت ورسپارل کیږي یا الله د ښه خدمت توفیق ورکړي. عبدالله خان حاجي صاحب مشهور کس دی، په تیر امارت کې هم خدمتونه کړي دي، په دا تیر 20 کلنه دوره کې هم خدمتونه کړي دي، دا اووه څلور کاله چې تیر سوي دي په دې کې هم خدمتونه کړي. هغه خدمتونه یې کړي دي چې کم مسؤلین د ده معافه وکړو هغه ورسره وه، هغه یقینا ځینې خوشحاله دي. ټول الله دې د ده څه خوشحاله سي. کم د ده ماتحت چې وه هغه هم الحمدلله ټول ځینې خوشحاله دي. خو ښه خدمت هغه دی چې سړی په کم ځای کې خدمت وکړي اما فوق و ماتحت دواړه دعای ورته کوي. نو اصلي مطلبي ټکی مې مطلب دا و چې دغه درته واضح کړمه چې د زړه د اخلاصه دلته موږ دا کم څوک چې معرفي کیږي که دلته یې که بل ځای که هر ځای دا باید په ذهن کې دا ولرو چې باید اصلي مطلبي ټکی دا دی. بل دا مسؤلیتونه، دا مسؤلیت دا یو امتیاز نه دی، دا په اسلامي امارت کې دا خدمت دی. هر څونه چې د چا دا وظیفه لوړه د هغه وظیفه لوړه یعنې د هغو نه پر ده باندې بوج، څومره چې وظیفه کمه یي هغه بوج کم. دا ولې په نوره دنیا کې داسې نه دی، دلته په امارت کې ولې داسې دی؟ ځکه په نوره دنیا کې ډیر مصارف خلک کوي چې وزارت ته ورسیږي، ولایت ته ورسیږي، ریاست ته ورسیږي، بل 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 بل. دا ولې؟ ځکه هغه ضمانت دغه ته مساعده یي یا مساعده یي چې هلته رشوتونه پیسې ځان ته دغه کړي. الحمدلله په اسلامي امارت کې دا سته نه. په اسلامي امارت کې دا خدمت دی، هره وظیفه چې د هر چا نو چې صرف خدمت دی نو د الله جل جلاله به د ښه خدمت توفیق ورته غواړو او الله دې ورکړي. بل دا دی، دا یو امتحان دی. ګورئ دا امتحان په هر وخت کې وي
هم د سختۍ په وخت کې وي هم د اسانۍ په وخت کې وي. امتحان په تیره 20 کلنه دوره کې پر موږ تاسې راله. دا ټول هغه مجاهدین دي چې د صحنې شاهدان دي. دا هغه مجاهدین او مسؤلین دي چې دغه ټولو ځانونه شهیدان فرض کړي وه. دغه ټولو مجاهدینو ځانونه دا فرض کړي وه چې زه به شهیدېږم، زخمي کېږم به، اسیر کېږم به. دا هغه مجاهدین دي چې در سر و مال و اولاد در ټولو تیر دي. هغه امتحان یې ورکړي. خو په هغه امتحان کې څو شان ضرور وه. یو ضرور شی چې و هغه نیت و. الله جل جلاله چې په تیره 20 کلنه دوره کې موږ تاسې کامیاب کړلو، وجه یې څه شوه؟ هغه محضاً لله هغه نیت و. که مسؤلین و که مجاهدین و د ټولو نیت هغه صفا و. ځکه الله جل جلاله دغه ستره کامیابي زموږ ستاسو په نصیب کړ. دوهم څه شی و؟ هغه اطاعت و. کله چې به د امیر امر وسو، سره د دې چې ډېر سختۍ وي، ډېر مشکلات وه، خو په هغه سختیو په مشکلاتو چې کله د امیر امر وسو، یعنی 100 په 100 کې هغه خامخا اجرات کاوه. بله وجه دا وه چې علما یې په اعتماد کې اخیستې وه. د علماو څخه وخت په وخت هغه مشورې هغه اخیستلې. بله وجه دا وه چې ملت یې په اعتماد کې اخیستی و، ولس یې په اعتماد کې اخیستی و. نو دا 4 شان چې راشي، بیا الله جل جلاله په هر امتحان کې الله جل جلاله سړی کامیابه کوي. دا هغه بنیادي شان دي. دا باید په هر وخت کې په نظر کې ولرو. نو اوس رالو دې مرحلې ته. دا بله مرحله د امتحان ده. په دې کې باید ډېر کوشش وکړو. په هغه کې امتحان اسانه و، خو ځکه مشکلات وه. دا امتحان څه د سهولتونو سره دی، باید ډېر بیداره اوسو. دا امتحان چې دی د دشمن لاسرسی اوس موږ هر چاته کېږي. په تیره 20 کلنه دوره کې د دشمن لاسرسی د استخباراتو موږ تاسو ته نه کېدی. ځکه یا په غرو په دشتو کې و، یا داسې و چې مثلا د دشمن د استخباراتو لاسرسی موږ ته نه کېده. کنې دشمن ډېر کوشش وکړي په دا تیره 20 کلنه دوره کې چې زموږ د امارات په مابینځ کې بې اتفاقي راولي، پر ډلو ډلو مو سره تقسیم کړي، خو نه وتوانېدی. وجه یې دا وه چې موږ ته لاسرسی نه درلودی. بله وجه یې دا وه چې موږ ټول وخت د مشکلاتو سره وو، اوس د سهولتونو سره. څه توجه په کار ده. باید ټول مسؤلین دي که افراد دي هغه متوجه سي چې دا تیر 20 کلن امتحان موږ ورکړي د څه دپاره مو ورکړي. هغه نتیجه الله جل جلاله زموږ ستاسې په لاس راوستل چې دا اوس شرعي نظام دی یا امن دی. اوس د دغه ساتنه څنګه په کار ده، د دغه ساتنه څنګه باید موږ تاسې وکړو. نو هغه چې و هغه یو شرط و د دغه شرعي نظام د راوستلو دپاره، هغه قربانۍ هغه شرط وي د دغه امن دپاره. نو پر شرط مو دغونه قربانۍ ورکړې، پر مشروط یې خامخا باید ورکړو، یو په دویه باید ورکړو چې دا شرعي نظام په کومه طریقه وساتو او دا امن په کومه طریقه موږ قایم و دایم ولرو. هغه 4 شان چې کوم ضروري وه په دې تیر 20 کلنه دوره کې چې صرف محضاً لله به نیت وي، اتفاق اتحاد به وي، علما به په اعتماد کې وي، ولس به په اعتماد کې وي، بیا به مو الله جل جلاله ضرور په دې امتحان کې کامیابه کوي. او که چیرې هغه شان نه وه، بیا په دې پوه سئ چې موږ په دې امتحان کې نوس کامیابه کېدلی. دا ضروري دی. اوس هلته مجاهدینو امتحان ورکوي، علماو امتحان ورکوي، ولس امتحان ورکوي. زموږ ستاسې هغه ولس دی چې دا 20 کاله دا ټول امارت ته د ولس میلمه و. بستره دور کول، چنده دور کول دی ولس. او کله چې به سختي راله، خپل ښځې و ماشومان به ورلېږل دې دپاره چې د مجاهدین ته ضرر ونه رسېږي، محفوظ ځای کې ورسوي. ولس ښه امتحان ورکړي. اوس څه په کار دي موږ ته؟
څه باید وکړو؟ موږ اوس باید د ولس خدمت وکړو او ولس هغه څه زموږ ستاسې نه غواړي چې زموږ ستاسې په وس کې نه وي. ولس هغه څه غواړي چې زموږ په وس او په اختیار کې وي. ولس ته باید خدمت وس و چې عبدالله خان حاجي صاحب کوم وزارت ته راغلی دی، په دې کې د خدمت ضرورت دی چې موږ ولس ته خدمت وکړو. الله دې د ښه خدمت توفیق دغه وزارت مسؤلین ټولو ته ورکړي چې د خپل د وس مطابق هغه د دې ولس خدمت وکړي. نو که مو چیرې د ولس خدمت وکړي او اوس دا حق دی د دوی، که د دوی غوښتنه یې که نه یې، موږ د دوی حق باید ور ادا کړو. په دې تېر 20 کاله کې زموږ ستاسې ولس غوښتنه نه ده کړې، ځکه نه مو په وس او اختیار کې وو، نه د ولس امید ورته نه غوښتنه کړې ده. اوس که غوښتنه کوي باید هغه غوښتنه یې ور پوره کړو. که دوی غوښتنه نه کوي موږ د ولس ضرورت او مشکلات ځان سره راواخلو یا داسې وکړو، بغیر د دوی د غوښتنې موږ باید هغه مشکلات ور حل کړو. نو غوښتنه مې د ټولو مسؤلینو څخه دا ده چې د ولس سره که امنیتي کسان دي ډېر نرم چلند وکړي. کوم مجاهدین چې پر چک پوینټو ولاړ دي ډېر په ارامه، ډېر په اخلاقو باید که تلاشي ضرورت یې تلاشي وکړي. که تلاشي ضرورت نه یې بغیر صرف د دې دپاره چې ما ته امر سوی دی چې بس تلاشي کوه، که ضرورت نه یې تلاشي دې نه کوي. ځکه چک پوینټو باندې هغه خلک راځي چې سپین ږیري هم پکښې دي، علما هم پکښې دي، مریضان هم پکښې دي، ماشومان هم پکښې دي، د لیرو لیرو ځایو سفر یې کړی، ستړي او بیا دلته په تکلیف ورکول کېږي. حالات ته به سړی ګوري. ټول مجاهدین باید دې ته بیدار وي چې ولس ته باید موږ تاسې تکلیف ورنکړو. په هیڅ وخت کې کم احسانونه چې زموږ سره کړي دي هغه باید موږ هیر نه کړو. نو دا عبدالله خان حاجي صاحب چې کوم ځای ته راغلی دی دا د خدمت ځای دی. هلته په وزارت داخله کې چې کوم د خدمت موږ ولیدی او کومې ستړیاوې چې ده وکړلې الله دې هغه ټول ځینې قبول کړي. دلته چې کوم ځای کې دی تعین سوی دی دا د خدمت ځای دی، دا امتیاز نه دی، دا د خدمت ځای دی. باید دلته هم د هغسې خدمت وکړي بلکې ډېر وکړي. دا اثر و کار د چا سره دی؟ د ولس سره دی. ولس باید راضي شي، د ولس باید مشکلات ور حل شي. نور دا ارګانونه نه دي چې دا دفاع وزارت دی، دا داخله وزارت دی، دا استخبارات دی، دا پلان وزارت دی، دا پلان دا ټول یو شی. د دې مثال داسې دی لکه مثلا مجاهدین دا خوا سره روان دي راله یو ځای، نو ټول خو په یو کوټه کې نه ځایېږي، خامخا په مختلفو کوټو کې کښېني. دا ټول یو مجاهدین. په دې سره امتیاز نه راځي چې دا په پلاني وزارت کې دی، دا په پلاني، دا په پلاني، دا په وزیر دی، دا والد دی، دا رئیس دی، دا دی، دا پر چک پوینټ. دا ټول یو مجاهدین دي. نه په یوه وزارت کې ټول راتلی سي، نه په یوه ریاست کې ټول راتلی سي، او نه دا فرق لري سره. یو مجاهدین دی، یو امارت دی، یو خدمت دی. دا هر څه مسؤلین چې دي دا د خدمت دپاره دي، دا د امتیازاتو دپاره نه دي دا ځایونه. نو سړی دې په دې خوشحاله شي چې زما څونه مسؤلیت لږ دی، زه به بیا حساب کتاب به راسره لږ هم په دنیا کې هم په آخرت کې. زه خپل خبرو ته خاتمه ورکوم. نه غواړم چې ستړي مو کړو. الله جل جلاله دې ستاسې دا راتګ خپل د رضا سبب وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.